ها طالبانو پر ډیورن 21 کیلومتره اغزن پار پاتې تکمیل شي. راپورونه وایي چې د ډیورن لاین باندې د پاکستان لور د اغزن تار لګولې د عمل لري. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ وي ویډیو سره تر پای وګورئ. خبریال ویپاڼه راپورونه وایي چې پر ډیورن لاین باندې د پاکستان له لوري د اغزن تار لګولې د عمل لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د اغزن تار د لګولو په هکله وویل چې دوی په ادامه ورکوي تر څو پورې 2680 کیلومتره بشپړ شوی او پاتې نور به هم ژر بشپړ کړي. اوس پوښتنه دا ده چې هغه طالبانو ژمنې له ولس سره د دوی خبرې څه شوې؟ د طالبان لوري موده مخکې د ډیورن کرښې په سر یو شمېر تربګنتیاوې او نښتې رامنځته شي، خو وروسته په دې هکله پاکستاني لوري وویل چې له طالبانو سره په دې هکله د خبرو له لارې حل لټوي، خو بیا هم ټینګار وکړ چې د ډیورن لاین باندې به په هر قیمت د اغزن تار لګولو ته ادامه ورکوي او دا پروژه به پای ته رسوي. د پاکستان د پوځ ویان موده مخکې وویل چې په ډیورن لاین به د اغزن تار لګولو پروژې ته چې هر قیمت وي دوام ورکوي. هغه وویل چې په دې برخه کې دوی قربانۍ ورکړي دي. طالبان وروسته راغی چې د پاکستان مشرانو په ډیورن فرضي کرښه باندې د طالبانو د مداخلې باغ غبرګونونه وښودل. چوپ پاتې دي یوازې د بهرنیو چارو وزیر چې د دوی غواړي د ډیورن مسلې په هکله له پاکستان سره د خبرو له لارې فیصلې ته ورسیږي، خو له هغه وروسته د شیخ رشید احمد دا لومړۍ وینا نه ده چې ترسره کوي تر څو پورې طالب لوری د شیخ رشید خبرو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. داسې معلومیږي چې پاکستان طالبان پوه کړل چې دوی به حتمي توګه د اغزن تار لګولو پروژه بشپړوي او طالبان مشرتابه باید په دې هکله خپل محلي قومندانان او چارواکي وپوهوي. نو ښکاره خبره ده چې دا پوهاوی رامنځته شوی که چیرې پاکستان دا پروژه تکمیل کړي نو بیا طالب ولس ته څه ویلی شي.